حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیا. محترمینو، د روژې مبارکې میاشته ده. په دې میاشته کې خلک عبادتونه کوي، دعاګانې کوي، د الله جل جلاله څخه خپل سوالونه غواړي. خو ځینې نارینه او زنانه داسې هم سته چې په دغه میاشته کې خپل اولاد یا خپل خادمانو ته شراوې کوي، بددعاوې ورته کوي چې دوی له خشم راسي، د خشم او د رنج د وجې سره دوی بیا دغه شراوې شروع کړي. نو دا خبره یاد وساتئ چې د الله جل جلاله په عالی دربار کې داسې وختونه هم سته چې هغه خاص د قبلېدلو وخت چې څه وغواړې هغه بیا درکوي. نو ډېر احمقان په خشم کې، داسې خلک نارینه وي زنانه وي، په خشم کې خپل اولاد یا خپل خادمانو ته شراوې کوي. نو بیا چې کله هغه مصیبت به هغه ته ورسېږي نو بیا به ټول عمر ژاړي. د دې خبرې خیال بیا وده ته نه وي چې دا مصیبت خو ما خپله غوښتې و، دا شرا خو ما خپله ورته کړې.